کتونکو ډرامه روانه ده، نوم یې دی سکروټې. نو د هغې چې کوم پروډیوسر صاحب دی هغه راسره ولاړ دی خالد خان. نو د دوی سره خبرې اترې کوو د ډرامې په حواله باندې، نور سوالونه به تیم کوو. نو خالد صاحب ډېره مننه. نو دا راته ووایي چې ډرامه ستاسو نوم ولکې خو سکروټې، نو پروډیوسر صاحب خو یې تاسو یې، نو د ډرامې په حواله باندې به راته څه وایي؟ د سچو نه پیله خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم هارون باچا او ستاسو د کیمرامین واجد علي صاحب، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. بس دا یو کورنۍ سټوري ده، ډېر ښه سکرپټ لیکلی شوی دی او کوشش هم دا و چې یاره دا په یو داسې ځای کې وکړو چې مونږ ریلیکس یو. نو مدین ته هم په دې وجه باندې رالو. د دې ډرامې رایټر او ډایرکټر امجد نوید صاحب دی، تاسو څنګه ووایئ پروډوس کوم یې زه پخپله. ډېر مختلف غونته سټوري د دې لپاره نو کاسټ هم داسې نایاب غونته کړی. ډېر وخت پس چې کوم دی نو لیلا نواب هم پکې کاسټ کړي ده، ډېر ښه کرکټر یې دی. د سوات د سیمې امجد یوسفزی، بټو د بټخیلي، جهانګیر ساحل، زه پکې پخپله هم کرکټر کوم. ډېره ښه اکټره صنم جان زموږ سره په دې کې ده او یو نوي جینۍ نن سبا راغلې ده چې ډېر ښه فیس لري، روما خان. نو کوشش هم روان دی د خپلو عوامو دپاره، د خپلو ینګ کل لپاره، د خپلو کتونکو دپاره. په دې کې یو ډېر ښکلی میسج دی چې د هغه ینګ کل لپاره دی کوم چې مطلب یا په کالجونو کې یا په یونیورسټو کې یا په عام لایف کې نشې کوي او مطلب دا دی خپل ژوند بربادوي. نو د هغو دپاره پکې ډېر ښه میسج دی. د دې ډرامې نوم دی سکروټې ساري او ټولو مینوالو ته کتونکو ته خواست دی چې دا ډرامه ریلیز شي نو دا د خامخا وګوري، ځکه چې په دې باندې مونږ ډېر زیات محنت وکړو. خالد صاحب دا راته ووایي که نه چې دا ډرامه خو تاسو زما خیال چې دا ډرامه به مکمل کېږي کله؟ دا راته ووایي. یاره انشاءالله دا خو مونږ شروع کړي ده، په 1 تاریخ باندې ریکارډینګ سټارټ کړی دی. نن 5مه ورځ ده. امید د ربه دی چې بس 2-3 ورځې به نور کاري او کمپلیټ په شي، خو بقایه بیا د ایډیټینګ مسلې نو لازم به پکې یو میاشت نیمه لګي. دا راته ووایي خالد صاحب، دا یو سوال زما به دی چې ډېر خلک په دې ډرامو پښتو په دې ډرامو باندې تنقیدونه زیات دي که نه، لکه چې مطلب دا ډرامه داسې دي چې دې کې شراب، دې کې پاشي، دې کې کله وغیره وغیره، دا ډېرې خبرې دي. نو هغه خلکو ته به څه میسیج ورکول غواړئ لکه چې ستاسو په دې ډرامه کې یا هغه خلک دا کتې چې د فیملي سره؟ زه عزت کوم د هغه خلکو، قدر کوم د هغه خلکو کم خلک چې د پښتو په هغه ډرامه باندې تنقید کوي. په کومو ډرامو کې چې نشې، تماشې، سندرې یا ډانسونه وغیره دایي، نو هغه پښتون نشي برداشت کولی دا څیزونه. لکه پښتون چې کم اوریجنل څنګه روان دی نو هغه شانتې ښودل پکار دی. زمونږ کوشش هم دا دی چې یاره مونږ داسې اصلاحي ډرامې جوړې کړو چې هغه ډرامې په کور کې خپل ټوله فیملي کیني او کتی شي، څه زده کړې ترې کولی شي. یو سړی چې راپاسي او خپل پیسې خرابوي، خپل ټیم خرابوي، ځان ستړی کوي، نو په کار خو دا ده چې هغه داسې یو ډرامه جوړه کړي چې هغې نه څوک عبرت واخلي. خالد صاحب آخري سوال به درنه دا کومه چې تاسو خو زما په ډېرو ډرامو کې به کار کړی، نو هسې د خپلو ډرامو څه اندازه درته معلومه ده چې څومره ډرامو کې خالد صاحب کار وکړو؟ بس تقریبا داسې په دغه خو به یې نشم ویلی، خو تقریبا 50-55 ډرامې ما په خپل پروډکشن نه جوړې کړي دي چې په هغې کې ډېر مختلف نومونه دي. زما د خوښې ډرامې چې پکې کمې دي نو په هغې کې دردونه ډرامه ډېره بهترین سټوري وه. خزان کورنۍ سټوري کم چې لکه نن سبا سماحول رواني په د کورونو کې، د رونو منځ کې یا د پلار او د زوی په منځ کې. مور ډرامه د مور په عزت او د مور په عظمت باندې مونږ جوړه کړې وه، ډېره بهترین سټوري وه. او مونږ چې نن سبا څه هم یو د عوام هم خوښوي نو دا هم په دې اصلاحي ډرامو باندې هم خوښوي. مختلف د دې نه مخکې مونږ چې کمې کړې وې خپل ښه راته بد شو، هغه هم ډېرې زبردست سټوری وې. خو د 2014-15 پورې چې به کمې ډرامې خلکو خوښولې نو مونږ به هم هغه کولې. خو به هر حال په هغه وخت کې به زموږ کوشش دا و چې یاره په حاشیه او د دې نه پکې چې کم دی نو لکه منیت یې پکې، ځکه چې مونږ خو غواړو دا چې یاره د خپل ینګ کل لپاره څه وښیو، نو مونږ ینګ کل ته څه ښیو، دا اهم خبره ده. خالد صاحب د خپل پروډکشن دا نه یم که زه یم زموږ د کتونکو ته هم لږ ووایو نو ډېره به ښه. ډېره زیاته مننه جي. زمونږ د پروډکشن نوم په یوټیوب باندې زمونږ یو چینل دی چې د هغې په میپ فلمز پروډکشن باندې هغه چلیږي. د فیسبوک په پاڼه باندې د ملاکنډ آرټس پروډکشن په نوم باندې یو پیج چلیږي. نو امید در به دی چې ډېر ښکلی روان دی او مونږ ته مطمئن یو ځکه چې زمونږ کتونکي سیوا شوي دي الحمدلله.
خالد صاحب اخري تپوس په دا کومه ټیم ډېر نه اخلم د مدین علاقې ته راغلی نو دا راته ووایي چې دا علاقه در باندې څنګه ولګېده خاص د مدین لکه په سوات کې دا ځای داسې دی چې ډېر سیل والا راځي نو دا ځای خوښوي نو تاسو به راته د دې ځای په حواله باندې څه وایي د دې ځای د خلکو په حواله به راته څه وایي مدین ته زمونږ راځو او چې دا رازونو د هغې وجه هم دا ده چې ډېره بهترین لوکیشن ډېر ښکلی خلک هم د زړه نه ښکلی هم د شکل نه ښکلی ډېر ښکلي خلک دي او ډېر ښکلي نندارې دي او ماحول ډېر زیات صفا دی اوبه یې ډېره ښایسته ده موږ چې کله هم دلته راشو ریکارډینګ وکړو موږ ډېر ریلیکس یو او ډېر خوندونه د هغې نه واخلو نو دا خو زمونږ د سوات دا ټوله سیمه دا خو بس جنت ورته ویلی شو جی ډېره مننه خالد صاحب موږ له د خوراکولو کتونکو دا خالد صاحب تاسو د دوینې خبرې اترې واورېدې نو زو مخکې ځو چې ډایرکټر صاحب پسې به هم ځو موږ سره اوسئ